د میدان وردګو ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت مسؤلینو له لوري د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د نوي جوړ شوي انسټیټیوټ لپاره له 100 تنه مسلکي استادانو څخه ازموینه واخیستل شوه. همدارنګه د یاد امریت له لوري د ازموینې بهیر د ښه شفافیت لپاره ځانګړې کمیټه هم رامنځته کړې وه چې د ځینو ادارو مسؤلینو پکې ګډون درلود. نو دغه په تنګي دره کې یو نوی انسټیټیوټ ایجادیږي جوړ شوی دی. دغه لپاره یو 2 بستونه ګیلان ته ورکړي، تقریبا 100 نفر ورته ثبت نام کړی وو. نو اوس الحمدلله د امتحان پروسه ډېره په شفافه توګه او ډېره په ښه منظمه توګه شروع ده. ترم د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت امیر صاحب د دغه امتحان د شفافیت لپاره یوه کمیټه جوړه کړې وه چې موږ هم پکې اشتراک کړی وو. د مقام غړي پکې وو، نورو د استخباراتو غړي پکې وو. لله الحمد دغه پروسه ډېره شفافه روانه وه. سوالونه موږ خپله دننه استادانو نورو مسلکي او تخنیکي والا چې کوم ماهرین استادانو هغو جوړ کړي دي، کومې رابطې په دې کې نسته وي. د ازموینې ګډونوال وایي یاد بهیر ډېر شفاف و او د اسلامي امارت څخه خوښي څرګندوي چې ځوان کادرونو ته په خپل مسلک کې د زده کړې ورکولو زمینه برابره کړې. فعلا در این بحثی که در ولایت میدان وردک ولسوالی سید آباد در اعلان رفته امتحان دادم. از پروسه امتحان ما راضی بودم، شفاف بود، تیم نظارت وجود داشت. ډیره ښه پروسه وه. په دې پروسه کې د امر بالمعروف استخبارات او اصلاحات اداري پلاوی هم و په ډیر شفاف ډول سره واخیستل شو. دی ویلو ده چې په میدان وردګو ولایت کې د دغه انسټیټیوټ سربیره 14 نور هم فعالیت لري چې زیات شمیر هیوادوالو ته پکې مسلکي ښوونه او روزنه ورکول کیږي.